هغه ګناه چې د هغې په وجه الله تعالی یو قوم تباه کوي. هغه ګناه چې کله یې څوک وکړي باید قتل کړلی سي. هغه ګناه لواطت کول دی. آیا پوهیږئ چې په ټوله نړۍ کې په لومړي ځل باندې دا ناوړه عمل چا وکړي؟ لواطت کم تاوانونه لري، په دنیا کې کم تاوانونه لري، په آخرت کې کم تاوانونه لري. دا ټول معلومات په دې ویډیو کې. لواطت هغه ناوړه عمل ته ویل کېږي چې کله یو نر د بل نر څخه د شهوت پوره کولو هڅه وکړي، دې ته لواطت وایي. د تاریخ او د پخوانیو آثارو څخه دا معلومیږي چې دا ناوړه عمل په لومړي ځل باندې د سدوم د علاقې په خلکو کې پیدا سول. دوی به خپل جنسي خواهش د خپل جنس څخه پوره کوي. الله تعالی فرمایي ایا تاسې د ښځو پر ځای د سړو نه خپل شهوت پوره کوئ؟ یقینا تاسې له حده تېرېدونکي یاست. الله تعالی د دې ناوړه عمل د مخنیوي دپاره حضرت لوط علیه السلام ورولېږئ. حضرت لوط علیه السلام خپل قوم ته وویل ایا تاسې داسې کار کوئ چې تر تاسې مخکې هیڅ چا نه دی کړی؟ دا ناوړه عمل د دوی څخه مخکې په ټوله نړۍ کې چا نه و کړی. د دې ناوړه عمل ایجاد دوی وکړي چې تر ننه پورې انسانان په دې ناوړه عمل کې اخته دي. د حضرت لوط علیه السلام قوم اصلاح نسو، بالاخره د الله تعالی د ډېر سخت عذاب ښکار وګرځېدل. الله تعالی فرمایي وایي چې کله زموږ د فیصلې وخت راورسېدی، موږ هغه سیمه نسکوره کړه او د پخې خټې د ډبرو باران مور باندې وکړي. دا ډبرې داسې نه وې لکه څنګه چې عامې ډبرې دي، بلکې په هره ډبره باندې د ګناهګار نوم لیکل سوی و. ولید بن مالک وایي که چیرې الله تعالی په قرآن کریم کې د حضرت لوط علیه السلام کیسه نه وای بیان کړې، وایي زما به دا ګمان هم نه کېدی چې یو نر دی د بل نر څخه خپل شهوت پوره کړي. د بدمرغه دا عمل زموږ په ټولنه کې ډېر عام سوی دی. ځینې خلک یې ډېر عادي ګڼي او حتی د ګناه په سترګه نه ورته ګوري. په افغانستان کې ځینې داسې سیمې دي چې په دې ناوړه عمل کې ډېر بد نوم لري او حال دا دی چې الله تعالی د حضرت لوط علیه السلام قوم د دې ګناه په وجه باندې تباه کوي. نبی علیه السلام فرمایي وایي په هغه چا د لعنت وي چې خپل مور او پلار ته ښکنځل کوي. وایي په هغه چا د لعنت وي چې د الله تعالی د نامه پرته د بل چا په نامه باندې ذبح کوي. وایي په هغه چا د لعنت وي چې د مځکې حدود بدلوي. په آخر کې وایي په هغه چا د لعنت وي چې د حضرت لوط علیه السلام د قوم عمل کوي. دا ناوړه عمل د انسان په جسم باندې دنیاوي او اخروي ډیر بد اثر لري. د دې عمل په وجه باندې د انسان اعصابي سیستم کمزوره کیږي، حافظه یې ورسره کمزوره کیږي، همیشه په اضطراب، خفګان او ډیپریشن کې وي. په ګډ ژوند باندې ډیر بد اثر کوي. د انسان د واده او کورني ژوند مقصد د خطر سره مخ کوي. سړی خپل د میرمنې بې پروا کوي. د انساني نسل بقا د خطر سره مخ کیږي. شرعي سزا. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي نبی علیه السلام فرمایلی دي کله چې تاسې دوه کسان ووینئ چې د حضرت لوط علیه السلام د قوم عمل یې کوي، فاعل او مفعول دواړه قتل کوي. امام شوکاني رحمه الله فرمایي وایي د لواطت باید داسې سخت سزا وي تر څو نور خلک عبرت ورڅخه واخلي او دا ناوړه عمل بیا تکرار نسی. الله تعالی دې موږ او تاسې ټولو ته د دې ناوړه عمل څخه نجات راکړي. السلام علیکم.